بل مې دا بچي دي واړه او نن دا شپږمه شپه چې بچیان مې په لارې دي. دې ماشومې ته ما 3 میاشتې اوبه ورکړي دي. شودې نشته. وعلیکم. قدرمندو په لارې تېرېدلم، یو څه ځوانان ودرولم، وایي دغه کور وګوره. نو قدرمندو یو عجیبه خبره مې واورېدله، وایي نوزاد ماشوم یې و، په کور کې شودې نه و چې شودې ورکړي، په چوشک کې وایي اوبه یې ورکولې. دغه په چوشک کې چې دغه ماشوم ته اوبه یې ورکولې، نو دې خبرې ډېر ودردولم. دغې خیمه کې اوسېږي، دغه خیمه ورته ګاونډیانو برابر کړې. تاسې راسره اوسئ، دې نږدې نه وګورو. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړې تکړی خیریت دی؟ الحمدلله. تکړی لږ سوري ته شو، په لارې تېرېدلم، ان خو دا ویوه چې څه تکلیف لري، مشکل دې څه دی؟ نو مشکل خو مې انجینر صاحب د خپې دی، د خپې د رګونه مې دي. دا رګونه څه شوي؟ اول دا وښیوه، لیدونکو ته رایشه نږدې نه کیمره. دا رګونه څه شوي دي؟ دا رګونه بس بند دي. بند دي. دا رګونه وګورئ خدمه. ښه بل مې دا بچي دي واړه او نن دا شپږمه شپه چې بچیان مې په لارې دي. دې ماشومې ته ما 3 میاشتې اوبه ورکړي دي. شودې نشته. کار روزګار نشته، بېروزګاري ده. نه دا ولې د مور شودې نه دي؟ مور شودې نشته. 3 میاشتې. 3 میاشتې دې ته مې اوس خو شودې ورکړي. اوس ته انجینر صاحب د 100 په 150 په او چې شودې راوړم، هغه چې لاسګاډی وچلوم ورته راوړم او ته ورې کوم، او که لاسګاډي مزدوري نه وي که لارې بس دم دې الله ته پرته موږ هم دې الله ته ناست یو. د خیمه کې اوسېږي. په دې خیمه کې اوسېږي. دا خیمه باد طوفان یې ونیسي. سلا د الله پاک دغه دی، نو شی ورسره وکړو، بل لار زموږ نشته دی. بس دغه ځای کې مې ودرولې ده او بس نور کارونه د الله دي. نو قدمونه دا حقیقت لري چې د دې ګاونډیانو زه ودرولم، هغه دا خبره وکړه چې دغې ماشوم ته یې اوبه ورکولې، شودو پیسې ورسره نه وي. دا خیمه هم ګاونډیانو کور ودان چنده یې کړې ده، پیسې راټول کړي دي، پیسې ورکړي دي. قدرمندو انشاءالله سبا ورته مرسته راوړم. زه خو خالي ویډیوګانې نه کوم، البته تاسو به زما ویډیوګانې تعقیب کړي، اوس تېرېدلم ما یو کلپ هم ترې جوړ. نو وروره انشاءالله سبا راځم، په کور کې اوس ساعته 9 بجې، نور انشاءالله 2-3 میاشتې سودا به سبا زه درته راوړم. انشاءالله سهار 9 بجې موږ ستا خدمت ته راځو. صحیح ده؟ او سبا 9 بجې. نو قدرمندو انشاءالله سبا به 9 بجې دا ورور ته به یو د خوراکي توکي یو ښه کڅوړه ورته برابر کړم. اجازه راکړئ. الله حافظ.